علیکم. زه یم ستاسو ورور ثناء الله او تاسو ګورئ پښتو 302. ملګرو کتونکو مینوالو، نن موږ زموږ د پروګرام مقصد دا دی، زموږ د پروګرام چې کوم مقصد دی نو به موږ تاسو ته وایو. زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې ان شاء الله تعالی څنګه چې تاسو ته موږ پهله پروګرام جوړ کړو چې په هغه پروګرام کې موږ تلي د مخې مقابلې نندارې راغه زموږ د کې پی کې ثقافتي کیل دی، بلکې ډېر زیات مشهور دی په ټوپۍ ثوابۍ، مطلب مردان شو یا دا شانته سمه علاقه شو چې کوم کې پی کې خیبر پښتونخوا کې دی نو هغې کې دا ډېر مشهور کیل دی او خلک ډېر زیات خوښوي. مشران چې دي نو هغه هم ډېر زیات خوښوي. د هغې حوالې سره موږ پروګرام کړی نو هغې کې چې کوم نن زموږ کتونکو او مینوالو قدرمنو ډېر زیات خوښ کړی او نو په هغې پروګرام کې چې موږ هلته تللي وو نو په هغې کې لکه چې کوم هلته کې د هغې هنر و یونین والو هغې کې حمید بای و، حمید کاکا جي چې هغه زما زه روبۍ کلي سره هغه تعلق ساتو، موږ ډېر زیات کړی عزت را کړی، الله دې هغه لکه عزت ورکړي. او هغې سره بیا په موږ سره په څنګ کې ناست ګل بامبوخیل هم موږ له پکې ډېر زیات قدر عزت را کړی. نو دغه ټولو پهله خو یو جهان مننه د هغې او انشاءالله تعالی چې د پروګرام مقصد هم دا دی چې موږ خپل کتونکو مینوالو ته دا ووایو چې د هغې کوم فاینل دی نو د هغې فاینل له به انشاءالله موږ ځو. د هغې دپاره موږ له ډېر زیات ښه او ډېر قدرمن او ډېر لکه په درنه باندې موږ ته دعوت راکړ دی. د هغې فاینل دی انشاءالله د هغې فاینل له به موږ ځو. نو امید دی او زموږ به دا امید وي چې پروګرام موږ جوړ کړو، خپل کتونکو مینوالو ته یې ډالۍ کړو. نو هغه پروګرام چې دی نو هغه به تاسو کتونکو مینوالو قدرمنو لازمي به یې ګورئ، ځکه چې هغې کې چې کوم بیا مطلب انعامات دي یا د هغې کوم فاینل دی د هغې فاینل راوړ له به موږ ځو، هغه فاینل به موږ تاسو ته ښیو. نو دې وخت مې په څنګ کې ناست شاه زلمی زموږ د پښتو 302 چیرمین اکلزیب سره راځئ دې سره یو دوه خبرې کوو چې دی څه وایي د هغې حوالې سره. کاکا جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیرمین صاحب څنګه حال دی؟ خیر کې دې طبیعتونه ښه دي؟ بس شکر دی ثناء الله خان تاسو وایي الله پاک احسان دی. کاکا د چیرمین صاحب او کاکا مې چیرمین صاحب هم دی، چیرمین صاحب دا راته ووایه چې لکه څنګه چې هغې پروګرام له موږ انشاءالله زموږ اراده ده او هغې موږ ته دعوت راکړ دی هغې له موږ ځو. نو د هغې حوالې سره به کتونکو ته څه وایي؟ نو انشاءالله چې کوم دی نو پروګرام خو موږ مخکې هم جوړ کړی و چې هغه د کتونکو ډېر زیات خوښ شوی او بله خبر ده چې موږ لکه هغه څه په منډه کې کړی و، لکه دومره توجه ورته نه وکړه، خو بیا هم د خلکو ډېر زیات خوښ شوی. نو انشاءالله چې کوم راتلونکی پروګرام دی دا به چې کوم دی نو ډېر زیات ستاسو خوښ شي او لکه د دغې مقابلې چې کوم فاینل راوند دی دا به چې کوم دی نو موږ کتونکو ته لازمي ښیو پوره. انشاءالله کتونکو مینوالو د هغه چې کوم فاینل راوند دی نو انشاءالله تعالی هغه به موږ تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیو، ولې چې هغې موږ له ډېر زیات په مینه او ډېر په محبت او ډېر لکه یو عزت او قدر سره ډېر زیات ښه دعوت راکړ دی چې لکه تاسو به لازمي راځئ او خپل ټیم به راولئ. نو انشاءالله تعالی هغې سره به موږ خپل پوره ټیم ځو او لکه مطلب خپل د پروګرام خپل د سامان سره به لکه مطلب کمپلیټ ځو. بالکل انشاءالله دا پروګرام چې دی نو انشاءالله دا به د ټولو کتونکو زیات خوښ شي او ټولو کتونکو ته لکه دا خواست دی چې پروګرام به ضرور انجوای کوئ. کوم پروګرام چې لکه موږ کوو نو دا صرف موږ خپل دی درنو پښتنو لکه کوم چې مسافر دي، کوم چې د وطن نه بار دي، کوم چې په وطن کې دننه دي، نو دا لکه موږ خپل د ځان نه نه کوو. دا داسې موږ د ډېرې کمنټ راشي میسیج راشي په انبکس کې چېرې لکه ځینې خلک دا شانته دي د هغې لکه دا کیل خوښ نو په دې کې موږ ته لکه ډېرې میسیج راغلو ډېرو خلکو چېرې تاسو یو داسې پروګرام وکړئ چې لکه د کیفي کې ثقافتي کیل یې داسې یو مشهوره لبه یا داسې یو مشهور څه قسم له دغه لکه مطلب ذایقه شوه، خوراک شوه، لبه شوه، څه قسم دغه شی د تاسو موږ د په کراچۍ کې لکه وښیو. نو لکه ډېر کتونکي زموږ باروم دي نو هغوی دپاره دا موږ پروګرام ارینج کړی او لکه د هغې دپاره موږ وکړو. او بله خبره پکې دا هم د ثناء الله چې په کراچۍ په سطح باندې دا لبه چې ده نو دا لکه دومره مقبوله ترین نه وه او چاته دومره خاص پته نشته دی چې اجده لبه کېږي. نو د موخې دا چې کوم گیم دی دا ډېر قدیمي گیم دی او زه خو وایم چې لکه هر زلمي له پکار دی چې دې سره شوق ساتي او لکه انجوایمنټ پې کوي. بالکل دا لبه داسې لبه ده که نه چې زمونږ مشران دي الله دې وبخي، الله دې ولا هغه جانونه اخیسته کړي، هغوی به دا لبه چې کوم دی ډېر زیات په شوق پیدا لبه کوله. او بل دویمه خبره دا ده چې په هغې یو کاکاجي موږ سره ناست وو چې د هغه لږ دا شانته شپېته درې نیمې شلې کاله عمر هغه ته موږ هغه ماته وایي چې یاره زه اوس هم په څلورو ویشتونکی یم او مطلب دا ده چې زه په کال کې دې له پریکټس کوم، اصل کې د هغې دپاره خپل یو پریکټس چې څنګه انسان کرکټ له پریکټس کوي، فوټبال له کوي، دقسې به دې له هم پریکټس کوي، خو دا ډېره د محنت او ډېره ګرانه او مطلب بغیر د محنت نه بغیر د پریکټس نه کېږي. نو انشاءالله ضرور به چې کوم دی نو دا پروګرام موږ وړاندې کوو او تاسو به ترې انجوای اخلئ او موږ سره اوسئ. بس ان شاء الله تعالی کتونکو قدرمنو عزتمنو
دا راتلونکی پروګرام چې 10 سے 15 ورځې به په دې کې لګي او نو زموږ د ویډیو جوړولو مقصد دا چې لکه هغه ویډیو هغه پروګرام به تاسو لازمي ګورئ د هغې نه به مزې اخلئ او د هغې به انجوای کوئ او هغه پروګرام چې انشاءالله تعالی ډېر زر به راځي د هغې د پیله به چې موږ دی نو چې کوم پروګرام راځي د هغې به موږ چې کوم دی نو پیله په هغې باندې موږ خپل په پیج باندې به د هغې دغه چلو چې لکه کله دی او په څه ټایم دی او څنګه به راځي که نه نو لازمي دی هغه پروګرام به تاسو ګورئ او وی ګورئ. زما خیال دی د دغه پروګرام چې دی که نه نو سیمی فاینل راونډونه چلیږي زما خیال د دریم سیزن دی چې تقریبا 15-20 ورځې په دې پروګرام کې لګي مطلب 15-20 ورځې به په دغه چې کوم کې لبه ده نو دغه ډېرې اوږدې لبې دغه کې تقریبا زما په خیال 40-46 ټیمه دي شپږ څلوېښت خو څلوېښت ټیمه دي هغې کې او د ورځې زما په خیال چې د شپې 9 بجې مقابله شروع کېږي لوبه او د شپې په 12 بجې باندې د هغې ختمېږي نو د هغې انګنایزران چې کوم دي نو هغوی ته هم سلام دی چې په کراچۍ کې یو دومره غټ ارګنایزینګ کوي او یو دومره غټ سیسټم سنبالي نو دا کتونکو قدرمنو څنګه چې زمونږ دا ویډیو مقصد دا دی د دې جوړولو پروګرام مقصد دا دی چې زمونږ ویډیو به راځي او هغه داسې ویډیو ده چې لکه مطلب زمونږ به دا کوشش چې مونږ ډېره زیاته ښه وکړو ښکلې جوړه کړو ښې خبرې پکې وکړو ښه لیدل کتل تاسو ته وښیو نو هغه به تاسو ضرور ګورئ او امید دی چې ستاسو به خوښیږي نو په دې خبره باندې خپله خپرونه کوم خپل ورور ثناء الله خان له ورکړي اجازت د کیمرمین زیب خان سره د چیرمین هم دی زمونږ کې دغه هم د کیمرمین هم دی او د راتلونکي پروګرامه پورې خپل ډېر زیات خیال ساتئ د لوی الله په امان.